که یو چا پیغورونه درکړل ته یې ورکوه بس ته کوشش وکړه ځان راوګرځوه الله دې موږ ته ګرد باندې ورحمېږي په موږ کې هم دا کمزوري دي اول په موږ کې در تاسو ډېرې دي الله دې پر موږ ورحمېږي الله دې مو توفیق راکړي چې د حبیب علیه السلام د سنت په ځان کې عمل څلورم وصیت نبی علیه السلام څه ورته کوي وإن امرأ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته وایي که یو سړي تا ته ښکنځل وکړله او تا ته یې پیغورونه درکړل هغه پیغورونه یې درکړل چې په تا کې رښتیاګوم هغه شان وه ته دته ښکنځل مه کوه پیغور مه ورکوه ده تا ته پیغور درکړي ته یې مه ورکوه پوه زموږ خلک که هغه یو پیغور راکړي زه د نیکهګانو پیغور نه لا ورکوم د الله حبیب علیه السلام وایي د اسلام آداب دغه دي موږ چې دا کیسې کوو زموږ ته اسلامي آداب ورک دي موږ کې شیطان و نفس اثر کړی دی پر موږ شیطانان زورور دي پر موږ خپل نفسونه غالبه سوي دي موږ په نامه مسلمانان یو چې ما مسلمان استم اعمال مو د شیطان پر لار باندې را سره روان وي خالص په نامه اسلام نه دی اسلام د نوم شی نه دی اسلام د عمل نوم دی اسلام د اخلاص نوم دی اسلام د اخلاق او د آداب نوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغه عربو د مکې مکرمې غوندې د جاهلانو خلکو د هغه غلو د خلکو د هغه سرسختو مشرکانو او کافرانو په مابینځ کې پیدا سو او د دین او د اسلام رڼا یې دومره سره وغځول په یوازې سر باندې یوه انسان چې نن در عجبو در عربو او در عجمو پورې د دنیا هر کونج ته دا دین رسېدلی دی دا د هغه مبارک آداب او اخلاق وه دا د هغه مبارک زندگی وه هغه مبارک خپلو امتیانو ته هم دغه وصیتونه کوي که زما امتي یې زما پر لار باندې ځې پر دا لار ولاړ سه که یو چا پیغورونه درکړل ته یې مه ورکوه بس ته کوشش وکړه ځان راوګرځوه الله دې موږ ته ګرد باندې ورحمېږي په موږ کې هم دا کمزوري دي اول په موږ کې در تاسو ډېرې دي الله دې پر موږ ورحمېږي الله دې مو توفیق راکړي چې د حبیب علیه السلام د سنت په ځان کې عمل وکړو چاته پیغورونه مه ورکوه که ده درکړل ته یې مه ورکوه نبي علیه السلام وایي که څوم ته په خبر یې چې په ده کې دا بدي ستا مې ورکوه ولې د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي عذاب یې پر ده دی ده ته الله تعالی عذاب ورکوي تا به اله العالمین خلاص کړي ته چاته پیغورونه مه ورکوه نو الله جل جلاله دې موږ تاسو توفیق راکړي چې موږ تاسو د دې عمل وکړو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په دې اقوالو باندې او په دې افعالو باندې ځانونه مشرف کړو ښایسته یې کړو